تازه خبر: اروپایي استازي په 4 ساعتونو کې 3 ځلې طالب مشران سره کتلي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. اروپا څخه کابل ته ورغلي دغه څېرلو له پرون راهیسې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر، ورپسې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او ورپسې د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو پر اړوند رسنیو د دغه ډول خبرونو له خپرولو څرګندېږي چې یا خو طالب مشران د تکراري میلمنو او څېرو لیدو ته کافي وخت لري، یا یې هر مشر په تکراري لیدنو ځان له سیالۍ نه شاته کوي. د لیستونو پر اساس د تللو میلمنو ملاقاتونه د طالبانو په خوښه جوړیږي. د طالبانو آرک ایکس پاڼه لیکلي: په دې ټولو لیدنو کې له اروپا راغلي دغه فرهنګي او سیاسي کسانو د طالبانو د نظام ملاتړ کړی او د طالبانو له لوري هم ورته ډاډ ورکړل شوی چې په بهر کې نور افغانان هم کولی شي د دوی په څېر په ډاډه زړه وطن ته ستانه شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.